د مکاشفه او د کشف په منځ کې فرق دا دی چې کشف کې د ابلیس او د شیطان دخل هم وي او په مکاشفه کې د ابلیس دخل نه وي، صرف د الله جل جلاله د جانب وي. نو دا کشف او دا مکاشفه دا دواړه په فاقه کشي او په تناعي کې کیږي. لکه افلاطون یو کال غره ته پورته سو، شی نه خوړله، صرف بې نمکه ډوډۍ خوړله. نو چې یو کال بعد ځکه ته راکښته سو اوارې ته، نو ده خپله ویل چې هر بوټی به ما ته اواز کوي چې په ما کې داسې تاثیر دی چې زه د فلاني شي دوا یم، بل بوټی به هم چغې وهل چې زه د فلاني شي دوا یم. نو موسی سامري هغه شخص و چې رمونی و او د موره رمونی پیدا سوی ولد الزنا و، مور وغورځاوه په غار کې جبرائیل علیه السلام و هغه ته تربیت ورکاوه. نو هغه فاقه کشي وکړه تر 15 کالو پورې. نو په هغه کې دومره کمال پیدا سو چې هغه صاحب د کشف سو. نو صاحب د کشف چې سو نو هغه واقعي ډېر طویل ده چې بیا موسی علیه السلام کله روان سو او سره د بني اسرائیل د فرعون څخه یک جهادي کوله. فرعون چې خبر سو ورپسې راغی د خپل لشکر سره، نو هغه لشکر مخکې فرعون روانو، د فرعون اس ودرېدی چې کله دریاب موسی علیه السلام ووهله او 12 لارې پکې جوړې سوې. ځکه فرعون خو ډېر چالاک و بیدار و، هغه ته معلومېدی چې دا خو معجزه ده، زه غرقېږم، اس یې مخ ته نه تللی. نو بیا جبرائیل علیه السلام په اس باندې سپور سو، مخې ته یې تېر سو. نو بیا د فرعون اس هم نسو ګیر، هغه ورپسې روان سو. نو د جبرائیل علیه السلام د اس لاندې چې کومه پښه لګېدلې وه د جبرائیل علیه السلام د اس، نو هغه حصه د مځکه به داسې زرغونه سوه. نو ده ته کشف وسو، موسی سامري ته کشف وسو چې دا کې خو یو کمال سته. دغه یې واخیسته او بیا چې کله فرعون غرق سو، موسی علیه السلام د تورات اخیستلو دپاره ولاړې کویتور ته. نو د کویتور څخه چې بیرته راتلی چې د وختي خلک ګمراه کړي وو، خلکو ته دا ویلي چې موسی علیه السلام چې کوم خدای عبادت دپاره تللی دی او خدای وختي را رسېدلی دی، نو موسی علیه السلام ستړی دی، هغه به ناوخته را ورسېږي. هغه کوم سره زر چې د بني اسرائیلو د قبطیانو د فرعون د ملګرو د قومي څخه اخیستې وه، هغه په تابوت کې واچوله او دغه د جبرائیل علیه السلام هغه اثر د اس د پښو هغه یې واخیسته ورسره ویې لګاوه. نو هغه کیسه اثر د حیات پیدا سو. نو بیا خلک راوبولل د هغه عبادت ته. نو دغه کار چې د موسی سامري کړی ده دا په کشف باندې کړی، دا د ابلیس د جانبه ورته وه. نو کشف دا که اولیاو ته یا نیکو خلکو ته کیږي، نو ځکه دا چې دا په دې کې د شیطان او د ابلیس دخل هم وي، او په مکاشفه کې چې ده په هغه کې دخل نه وي. ځکه علما فرمایي چې په کشف کې چې دی دا د انسان دپاره دلیل نسي ګرځېدی. کشف یو شی تا ته په کشف کې معلوم سو، او مکاشفه هم صرف د خپل ځان دپاره صاحب د دلیل کېدلی سي، د بل چا دپاره نسي کېدی.